الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام اکابر علماء کرام او د ختم نبوت د پارا ہر قسم قربانی ورکون کو جان نثارو حاضرین و ملگرو الحمدللہ دغا علاقه د علماء کرامو د ختم نبوت د مشرانو په توسط باندې په دغه حساسه موضوع باندې د دې عظیم اجتماع انعقاد شوه دی او کوم آیت مبارکه چې تاسو وړاندې ما تلاوت ک الله تبارک وتعالى دغه عظیم فتنو طرف ته اشاره هم کړې ده لیکن امت محمدیه یو عظیم بشارت او خوشحالی هم پاغي کې اورولې شوې ده او هغه دا چې د دواړو جهانو د سردار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانینا د عظیمه فتنه به سر را پورته کوي او د ختم نبوت په دغه قصر کې د شگاف او دارنګ د نقب لګولو کوشش وکړي خدا عظیم خوشخبری او بشارت او دا زیره پکې امت ته ملو شوه دی چې په هر وخت او په هر زمانہ کې الله تبارک وتعالى به د داسې حقانی علماء او د داسې مخلص مسلمانانو جماعت دا به په هر زمانہ کې داسې راولي چې دغه فتنو سرکوبی بکای او دغه مخنیوي صدباب او روکتام بکای نو د دواړو جهانو د سردار د زمانې نه کدا فتنه را پورته شوه دا د هغه زمانې نه دغه فتنه مقابله کې د حق او د صداقت علم برداران دا راغلي دي او هغه فتنه ختم کړي دي لیکن زمونږ د دارالعلوم دیوبند علماو یو عظیم سرخیل او یو عظیم محدث چې علماء باغته چلتا پھرتا کتب خانه وي حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمه الله هغه وایي چې دا فتنه چې د اسود عنسینا او د مسیلمه الکذاب نه روانه شو او قادیان د هندستان ته ورسېدا نو دی یوې فتنه هم په عوامو کې دومره جرړې خخې نه کړې چې څومره عظیم نقصان د قادیان دی فتنه وکړ خو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ اگر فرمائی وہی ہمارے اکابر نے اپنی ایمانی اور وجدانی کیفیات سے سرشار ہو کر اس کا تعاقب کیا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت مولانا یوسف بنوری او دارنگی بطل حریت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ چی دوی پا کم ایمانی کیفیت باندے دغه فتنو سرکوبی اکڑو داغی مخنیوی او رکتامی چی کم دے سیب کڑے دے نو بیا اہل باطل داغی دا دلائل و مقابلن دا کڑے شوی لہذا محترم و عزیزانو دغه فتنه چی دا قادیان نرا پورتا شوا او دا اغا فتنی تسلسلو نو الحمدللہ اکابر دا دارالعلوم دیوبند
چې په دغه وخت او په دغه زمانه کې د هر فتنې مقابله ته د یو عظیم مضبوط دیوال په شکل کې ولاړو. نو الحمدلله دغه فتنه چې کوم نه تر 1974 پورې د هغه تحریک زور شور سره را روانو او بیا په 1973 کې زمونږ د دې پاکستان د علماو یو عظیم محدث حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله چې کله په 1973 کې هغه امیر کېده د دې عالمی تحفظ ختم نبوت، نو هغه وایي چې زما د مدرسې د درس او د تدریس هغه مصروفیت او بیا د هغه سره حضرت شیخ بنوری رحمه الله فرمایي بیماری او ضعف د صحت خپل صحت مال د اجازت نه راکو چې دغه ذمہ داری دې ورسره ز قبول کم. نو زما به انکارو، لیکن ماته د حضرت شیخ زکریا رحمه الله د طرفنا د مدینه منورې نه خط راغی او ماته وی چې بلا د انکار او دارنګ د وجه د پختلو نه بغیر بلا چونو چرا د دغه جماعت امارت چې کوم دی دا پخپل لاسو کې والا او دا یو عظیم خدمت ته دا خدمت شروع کا او حضرت شیخ زکریا رحمه الله لا د ختم نبوت په دغه عظیم د جهاد په میدان کې چې د دغه سره منسلک کم خلق او علما براتل او د حضرت شیخ زکریا رحمه الله پلاس باندې بیعت وکاو، نو قسم دې نور وصایب به نو ورکول و شپورز د ختم نبوت دی عظیم خدمت تا ملا او تړی دا ستاسو د پاره زما د طرفنا وصایب او سبقونه دي. حضرت مولانا منظور احمد چنیوټی رحمه الله هغه وایي چې ما کلا هغه د حضرت شیخ زکریا رحمه الله داغه پلاسو کې لاس ورک او داغه نه بیعت کو، نو دا یو خبره مې ورته وکړه چې حضرت ز سفیر د ختم نبوتم ز مبلغ د ختم نبوتم وی قسم دې مال حضرت شیخ زکریا رحمه الله نور وصایب را نکړل. ما ته وی چې دا یو خدمت چې تکې دا لوی خبره ده، دا زما د طرف نستا د مریدای د پاره ام دقه وصایب دي د تا د پاره دغه اکابرو دا خدمت شروع ک. او بیا حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله فرمای چې د روحاني توجهات د حصول لپاره ما د حرمینو اراده وکړه چې دا چونکی یو باری ګرا دی د دوانو جهانو د سردار د دغه ختم نبوت د دغه سلسله تحفظ دا غډیره عظیم مهنت او قرباني بغواړي. نو ما وی چې سبا د دې آغاز او د دې سٹارټ د حرمینو نوالم هغه وی زلاړم مدینه منوره ته. مدینه منوره کې حضرت مولانا شاهد صاحب د مظاهر العلوم د مدرسې مدرس هغه وی زه موجودم او حضرت یوسف بنوری رحمه الله دا د حضرت شیخ زکریا رحمه الله داغه خانقاه مدرسې ته مدینه منوره ته راغی او چې کله ال تراغه نو حضرت شیخ زکریا رحمه الله او حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله یو بل ته په وکتل او په دې سترګو کې د یو بل د پوی کولو کوشش وکړ او بیا یو بل ته ورتر غاړه وتل. وای قسم دې چې دې دواړو کې ما دردناکه جړاو کړه. نو وای مانګه په دې باندې پوی نشو په دې جړا کې د خپل زړه هغه خبره حضرت شیخ زکریا رحمه الله دا د حضرت یوسف بنوری رحمه الله دا غزړه ته ورکوز کړه. وای مونږ په دې پوی نشو چې حضرت شیخ زکریا رحمه الله د زړه په جبه باندې سوې او محدث کبیر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمه الله د زړه په وګونو باندې سو اوریدل. خو چې بیا د هغه جړا نه پس حضرت شیخ بنوری رحمه الله داغه د خانقاه را بهر شه رنگ تکسرو د مسرت او د خوشحالی اظهار داغه د مخ نه کېده. وای هغه وی چې ان شاء الله مسله چې کوم دین اوس حل شو. دغه اکابرو او دغه اسلافو دغه مهنت او دا کار چې کوم دی سیب شروع کا او محترم عزیزانو په 1953 کې د دغه فتنې د سرکوبۍ د پاره عظیم تحریک چې کوم دی سیب دا او چلے دا 10,000 مسلمانانو په هغه کې د خپل سرونو نظرانی ورکړي او شهادتونه لسو سرو مسلمانانو او د علماء دیوبند پیروکارو کارکنانو دا چې کوم دی سیب ورکل. او محترم عزیزانو بیا د 1973 کې داغه د پاره تحریک او چلے دا بهر عوامي رائے هموارول رائے عامه هموارول داغه د پاره حضرت یوسف بنوری رحمه الله
د هر مسلمان کوڅې ته ځان ور رسولې ده، رای عامه همواره کړې ده. او دارنګ عظیم جرنیل د دیوبند علماو د حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی او دارنګ د حضرت شیخ الهند د افکار امین قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمه الله د پارلیمنت دننه داغه د پاره کوشش کوم دی سیب شروع کا. او دارنګ د هغه مخلصو بندگانو د اخلاص او د کوشش نتیجه وا چې په 1974 کې قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار کا او د پاکستان د پارلیمنت نه هغه سرکاري کافر وګرځیدا. په 1953 کې لزر مسلمانانو هغه چې کوم دی قرباني د خپل سرونو ورنکړي ورکړه، خو ظاهري څه نتیجه داغه په نظر باندې رانلا. په 1973 کې او په 1974 کې ظاهري اعتبار سره د 1953 نمبر قرباني دا مخ ترانه لې، لیکن په هغه باندې د کفر سرکاري میخونه اولګیدل. علما وجه بیان کړي چې په 1953 کې دا دومره عظیمه قرباني د سرونو ولراله او داغه څخه خاطر خوا نتیجه مخ ترانه غلا. او بیا په 1974 کې د سرونو قرباني رانلا، لیکن خاطر خوا نتیجه دا مخ تراله د آئین په دفعاتو باندې په داسې اندازه باندې کافر کا چې اوس د چاپلار مسلمانول نشي. محترم عزیزانو، په 1953 کې د پاکستان په پارلیمنت کې د ګیره او د پټکی خاوند موجود نو، په قومي اسمبلی کې د علماو نمائندګي نه و، بیا د لسو سرونو قرباني خوراله، خو هغه باندې د تایج مرتب نشو. او بیا چې د ګیره او د پټکی خاوند او بیا د علم خاوندان د حضرت مفتی محمود رحمه الله، د مولانا غلام غوث زاروی رحمه الله او دارنګ د مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله په شکل کې د پاکستان پارلیمنت ته ورغلل، نو بیا د سرونو قرباني نه و او خاطر خوا نتیجه رااله. محترم عزیزانو، هغه دفعات قائد جمعیت حضرت مفتی محمود رحمه الله هغه په آئین کې وردننه کړل، او چې کوم حکومت راغلی دی اول په هغه دفعاتو باندې حمله کړې ده. او الحمدلله د هغه دفعاتو تحفظ هغه الحمدلله قائد ابن قائد د حضرت مفتی محمود رحمه الله په تربیت کې پالل شوی پرزن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب تر اوسه پورې داغه دفاع او داغه تحفظ وکړه. او اوس په دغه حکومت کې د قائد جمعیت هغه زوردار आवाज هغه د پارلیمنت نه د پاکستان د ادارو په دغه باندې داغي په نتیجه کې داغي په وجه باندې د قائد جمعیت आवाज دای د پارلیمنت نه بهر پاتې کا، لیکن د ملین مارچ په ذریعہ باندې نن قائد جمعیت رای عامه همواره کړه. او دا چیلنج دغه ادارو له دې حکومتونو لورکا چې که هر څومره ته کوشش وکې او دا आवाज د پارلیمنت نه د بهر کولو کوشش وکې، نو ان شاء الله تعالی چې دغه عوامي سیلاب چې ابل او رستاسو مردان کې اولیدا را روان 24 باندې په قبایلو کې ده او 31 باندې پنجاب کې ده، ان شاء الله تعالی چې حکومت با په دغه ناپاکه عزایمو کې ان شاء الله تعالی زمونږ د دغه عوامي سیلابونو نه او د دغه عوامي راینا ان شاء الله هغه په خپل اقداماتو کې هغه ناکام کیږي. او نن الحمدلله د قائد جمعیت مټه په پارلیمنت کې مضبوطی دي، د حضرت مفتی عبدالشکور صاحب په شکل کې د مولانا اسعد محمود صاحب په شکل کې نن دغه اکابرین چې کوم دي صاحب داستی او چې څومره اغي دا حکومت راغله ده هدف او ټارګټ د دواړو جهانو د سردار په ذات باندې حملې دي. د خاتم النبیین ټکی نه وي، د معیشت د کمیټې مسله چراله میا عاطف قادیانی راغې، د کرتارپور بارډر د کلا وهلو خبره چراله هغه ته د پاکستان قادیانانو تلل ګرانو. کرتارپور بارډر دې د پاره کولاو کا چې د قادیانانو د یو بل سره رابطه چې کوم دې سیب اسانه شي. او اول ورځ فیصل وډا هغه چې دا کومه خبره وکړه د دواړو جهانو د سردار په عزت باندې چې کوم دې سیب حمله وکړه، نو الحمدلله په پارلیمنت کې د علماو आवाज تا داغه چې کوم دې صدباب او داغه د مخنیوي د پار را پاسېدل. ان شاء الله تعالی چې زمونږ استادو دغه اعتماد په دې علماو باندې بحالي او داغي په आवाज باندې لبیک وایي،
نو ان شاء الله تعالی چې دغه فتنه دا به زمونږ استادو نه سر نه پورته کوي وما علينا الا البلاغ. اليوم مستقبل بلدنا على الإيمان والتقوى ربتوا كسبتوا كل علم من أصوله طريق أحلامكم يبدأ بخطوة من ضحى لأجل حلمه ينوله.